السلام علیکم ګرانو ملګرو، زموږ چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. یم ثبات الله حکمت. ملګرو، د نن په ویډیو کې به موږ د یو بینر ډیزاین کوو چې په فوټوشاپ کې څنګه موږ د یو بینر ډیزاین کوو. نو د هغه لپاره به ساده راست فوټوشاپ به راخلاص کړو. کله چې مو فوټوشاپ خلاص کړئ، د بینر اندازه به وټاکو. اوس به ملګرو موږ راسو دلته به د بینر اندازه وټاکو. او ملګرو زه دا دلته اندازه په دا طریقه ورته وټاکم. هغه وروسته به دا کریټ کړم. کله چې مې کریټ کړئ، دلته به راسم، په دې کې به ډیزاین وکړم. نو دلته راځم، دلته دا رنګ داسې سور رنګ اخم او په شارټکټ باندې دا دلته پیل کوم، الټ بیک سپیس وم. که چیرې دا رقم ته نسئ کولی، بیا راسئ دلته په د پین بکیټ ټول باندې کلیک وکړئ او دلته یې فیل کړئ. له هغه وروسته ملګرو کله چې دلته دا رنګ فیل کړئ، زه راځم له دې ځایه دا یو ریکټینګولر شیپ رااخلم او دلته یې داسې په دې ترتیب ډرا کوم. کله چې مې دا داسې ډرا کړئ ملګرو، دلته به درته داسې یو رنګ وټاکم. دلته به بیا راسو ملګرو، دغه فین ټول کې به ایډ اینکر فونټ په ده کلیک وکړو او دلته به داسې کلیک وکړو. بیا به ملګرو موږ کنټرول کلیک وکړو. د کنټرول څخه به دا داسې په دې ترتیب ته د ځایه تش کړو. کله چې مې دا دلته راوړ او ساده به انټر ووم، اوس به ملګرو بیا راسو، دلته به یو ریکټینګولر شیپ راواخلو. دا به داسې په دې ترتیب دلته ډرا کړو. له هغه وروسته به ملګرو داسې دا د ده دغه څلور کونجونه به داسې لږ ایډجسټ کړو او دلته به دلته یو رنګ انتخاب کړو. کله چې مې داسې په دې ترتیب ملګرو دا کښېښوی، له ده څخه به کاپي واخلو. کاپي به په الټ باندې کلیک وکړو، له ده څخه به یوه کاپي واخلو. له الټ بټن یې سره به ته کلیک وکړئ او کاپي به ترې واخلئ. کله چې مو کاپیانې واخیستلې، کاپیانې به دلته داسې په دې ترتیب ایډجسټ کړئ. له هغه وروسته به ملګرو راسئ، دلته په شیپ کې به بیا داسې الیپس ټول دا به واخلئ او دلته به داسې ډرا کړئ. کله چې مو دا داسې کښېښوی، رابسئ، دلته به ساده په دې کې یو داسې رنګ پیل کړئ او شیپ آوټلاین سټروک، یعنې د سټروک به دلته په دې رنګ باندې واخلو او لږ به د ده سټروک سایز زیات کړو په دې ترتیب. اوس به ملګرو له ده څخه کاپي واخلو، په الټ باندې به داسې کلیک وکړو، یوه کاپي به له ده څخه واخلو دلته او یوه به واخلو دلته به یې کښېږدو. له هغه وروسته ملګرو دا انتخاب کړو، دلته به راسو ایډیټ ته، په ایډیټ کې به راسو، دلته لیر ته به راسو، په لیر کې به ارینج ته راسو، برینګ ټو فونټ کوو او دا به هم داسې انتخاب کوو. بیا به راسو لیر ته، په لیر کې به ارینج ته راسو، برینګ ټو فونټ کوو، دا به تر شیپ مخ ته راسي. له هغه وروسته ملګرو موږ به راسو ملګرو، اوس به دلته تصویران کښېږدو. نو به ساده لږ د دایرې شکل داسې لږ زیات کړو، له هغه سره به د بلې دایرې شکل هم په دې اندازه لږ زیات کړو او د دغه الیپس ته به هم لږ داسې اندازه زیاته کړو. هغه وروسته ملګرو راسو، دلته به د ده لپاره عکسونه راواخلو. فایل ته راسو، په فایل کې به پلیس ایمیډیټ ته راسو. اوس به ملګرو هغه ځای کې کوم ځای کې ته عکسونه ثبت کړي هلته به ورسئ. زه به راسم، دلته به د فوټوشاپ په فولډر کې د عکسونه یې دا به راواخلم
اول به ملګرو زه دا عکس راواخلم. کله چې مې دا عکس راواخیستی داسې بیا سایز کم کړم او رابسم دلته به دا داسې په دې ترتیب کښېږدم او داسې به کلیک کړم. اوس به ملګرو ورته یو شارټکټ ووایي کنټرول الټ جي. که چیرې ملګرو دا شارټکټ مو درته ګران وي بیا دلته رایټ کلیک ووایي او رایس کلیپینګ ماسک ووایي. بیا به راسو ملګرو دلته به عکس راواخلو، بیا به راسو دلته پلیس ایمیډیټ ته او دا عکس به راواخلو. اوس به ملګرو دا دلته دا عکس کښېږدو. نو که چیرې دلته رایټ کلیک وکړئ او دلته کلیپینګ ماسک ووایي همدا کېږي، او که چیرې کنټرول الټ جي ووایي هم دا دلته عکس فټېږي. له هغه وروسته به بیا راسو ملګرو پلیس ایمیډیټ ته عکس به ورته راواخلو. اوس به ملګرو دغې دریم شیپ ته هم عکس راواخلو. نو بیا به راسو دلته دا عکس به راواخلو، دا به په دې ترتیب دلته داسې کښېږدو. وروسته به دا داسې کلیک کړو او شارټکټ کنټرول الټ جي به ووهو، دا به دلته ایډجسټ. له هغه وروسته به ملګرو ساده راسو دلته لوړ به لږ لیکنه وکړو او دلته راسو دلته به د کرسر سایز لږ زیات کړو، لیکنه به دلته وکړو چې دا د کم کس لپاره دا د آیس کریم چې موږ کوم بینر ډیزاین کوو د هغه نوم به ولیکو. نو به زه د هغه پاک وطن آیس کریم. هغه وروسته ملګرو دا خط لږ داسې دا به انتخاب کړو او لږ به سایز ورکړو. دلته به راسو ملګرو رنګ به ورته انتخاب کړو او سټایل یو سټایل به دلته ورته انتخاب کړو ملګرو. دا به دلته ملګرو په دې ترتیب داسې کښېږدو. هغه وروسته ملګرو له دې څخه په الټ باندې یوه کاپي واخلو او لوړ به دلته هم یوه لیکنه ترسره کړو. دلته به راسو ټي ته هغه وروسته دلته به سپیشل ولیکو. دلته به یو سټایل ورکړو ملګرو او دلته به دلته یو رنګ واخلو. نو دا به دلته داسې لږ ایډجسټ کړئ. هغه وروسته ملګرو بیا یې ور راسئ دلته به عکس راواخلئ ختم کړو. رابسو دلته کویک سلیکشن ټول ته میجیک ټول ته دا به داسې انتخاب کړو.
اوس به ملګرو ساده ډیلیټ ووایي. ملګرو دا وایي دا ستاسو کوم ابجکټ چې دا مخکې ایډیټیبل ده، نو به ساده راست دلته به رایټ کلیک وو او ریسټرایز لیر به وو، اوس به ډیلیټ وو. نو به کوم مشکل چې و هغه به هم حل سي او دا بیکګراوند به هم ختم سي. اوس به ساده راست دا به داسې انتخاب کړو او لږ به داسې په سایز کې کوچنی کړو. اوس به داسې په الټ باندې به کاپي واخلو، الټ بټن به ورسره ونیسو، کاپي به واخلو او وروسته به دا همدلته داسې پرېږدو. ملګرو له دې څخه وروسته به بیا ساده راستو دلته که چیرې تاسو خپل کوم ځای ته چې دی دا بینر د چا د جوړوئ د هغه ځای لوګو، نو دلته به زه ساده دلته داسې شیپ کښېږدم او په دې کې به لږ لیکنه او کوم لوګو به ته بیا کښېږدي. ملګرو لږ به دلته دا لیکنه داسې په دې ترتیب کښېږدئ. کنټرول جمع به ووایي، دا به لږ زوم کوي ملګرو. ملګرو د دې لیکنې رنګ به لږ واړوم. اوس به ساده ملګرو ته دلته دا کوم آیسکریم چې دی د ده نومان به ولیکئ زموږ سره په دا کوم فیکټرۍ یا دوکان چې ده په ده کې کوم قسم آیسکریم موجود دی نو به دلته ورته ولیکئ ملګرو سټابیري لاندې به ورته آیسکریم ولیکئ. وروسته ملګرو دا به داسې کنټرول ای دلته انتخاب کړئ او دلته به سټایل ساده کړئ ایریل. سایز یې لږ داسې کم کړئ په موږ ټول یې دلته لږ په دې ترتیب ایډجسټ کړئ. اوس هم ملګرو د ده سایز زیات دی، بیا به راستو دلته به ټي و شارټکټ هم دا هر اپشن لري، خو ستاسې د اسانتیا په خاطر زه ډایرکټ دلته ملګرو دا اضافي لیر به ډیلیټ کړو، دا سټابیري دلته به کلیک وکړو او دا به اوس دلته به ډبل کلیک وکړو سټابیري ملګرو. اوس به راستو دلته به دا داسې انتخاب کړو، دلته به سایز لږ داسې کوچنی کړو او اوس به راست په موږ ټول بیا دلته کښېږدو. بیا به ټي و ملګرو دا به دلته انتخاب سي، بیا به راستو دا سټابیري دلته دا رنګ به لږ واړوو. د هغه وروسته ملګرو له ده خط څخه به کاپي وباسئ، په الټ سره به ته یوه کاپي ځینې واخلئ.
ملګرو اوس دغه سټرابیري نومان به بیا ته چینج کړي چې دا مثال کوم آیسکریم دی او دا چاکلیټ آیسکریم دی، دا به نومان خپل نومان ورکوي. اوس به زه راسم دته به هم نومان ورکړم، نو به راسم دا به انتخاب کړم، دغه د سر سټرابیري به ختم کړم او دا به ورته کیوټ پی آیسکریم او دا به ورته چاکلیټ آیسکریم. چاکلیټ آیسکریم ولیکم. د هغه وروسته ملګرو په موږ ټول دا هم لږ داسې ایډجسټ کړم او دا به هم داسې ایډجسټ کړم. لاندې به راسو ملګرو، دلته به اوس شیپونه راواخلو ملګرو، نو به یې ور راسو دلته ساده دا ریکټینګولر شیپ به راواخلو، دلته بیا دا په دغه ترتیب ډراګ کړو. ملګرو دغه کونجونه بیا په د څلور کونجې چې دي دا به په ده رقم ته دلته ایډجسټ کړو او دا به دلته داسې کښېږدو. له هغه وروسته ملګرو په ده کې هم یوه لیکنه وکړو. دلته به زه ولیکم پري آیس هغه وروسته به دلته د لیکنې رنګ داسې سپین ته واړوو او سایز به یې لږ داسې زیات کړو او په موږ ټول به یې لږ داسې ایډجسټ کړو. ملګرو اوس به بیا راسو ساده به دلته بیا یو شیپ راواخلو ریکټینګولر، هغه به هم په دې ترتیب دلته داسې ډراګ کړو. شیپ پیل پیدا کړو. په دې کې به ملګرو ساده خپل ادرس ورکړو. نو د ادرس لپاره بیا زه دلته لیکنه کوم ادرس، ته به خپل ادرس ولیکئ، زه ایکس وای زیډ ورته لیکم. له هغه وروسته ملګرو دلته به ته د موبایل شمېرې ورته ولیکئ، نو د هغه لپاره به ساده موږ یې وارې اوس به ملګرو ساده دلته موږ د زنګ دپاره شمېرې ولیکو، نو د هغه لپاره زه یې ور راځم دلته د زنګ وهلو آیکن رااخلم دا دلته داسې په دې ترتیب ږدم ملګرو. ساده راځم ملګرو، دلته به دا راواخلم شمېرې به ورته ولیکم. دلته به شمېرې ورته ولیکو بله شمېره به ورته ولیکو ملګرو. هغه وروسته ملګرو دا انتخاب کړو، دلته به سټایل ساده کړو. سایز به یې لږ داسې کم کړو. دلته به دا رنګ ورکړو، موږ ټول به یې انتخاب کړو او دلته به یې راکړو.
په دې ترتیب سره به ملګرو زموږ ډیزاین ټول مکمل سي. ملګرو که مو چیرې دا ویډیو خوښه سوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.